ورکوو. دغه ورور بشیر جان صاحب تاسو هم په لاین کې تر وخت انتظار یې. بشیر جان صاحب تاسو ته هرکلی وایو، مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ. جنرال صاحب زه یو سوال لرم، حوصله به راته کوئ. مهرباني وکړئ بشیر جان صاحب، مهرباني. جنرال مبین صاحب، قاری صاحب خوستی ته، انجینر صاحب ته، نورو ملګرو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موضوع د جو بایډن د څرګندولو په اړه ده. ما د جو بایډن مرکه ولیدله، وا مې اورېدله. دغه خبرې قاري صاحب ټولې د امریکا په ګټو راڅرخېدلې. اوس راځئ زمونږ او ستاسې ګټې څه دي؟ زما سوال، علم په هر مؤمن او هر مؤمنه باندې فرض ده. زما سوال تاسو محترمونه دا ده چې اسلامي امارت د ښځو بنیادي او شرعي حقوقو په اړه څه پلان لري؟ که چیرې تاسې واکمن شئ، په لومړیو کې د ښځې، خور، لور د علم په اړه څه اراده لرئ؟ دا پوښتنه قاري صاحب یوازې زما نه ده، دا پوښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ګرځي. که په دغه کې موږ ته لږ وضاحت راکړئ مننه به مې وي. کور مو ودان. بشیر جان صاحب محترم، د ښځو د تعلیم په برخه کې خو اسلامي امارت په څو وارې وضاحت کړی ده چې موږ منو. اسلام چې کوم څه احکام دي هغې ته موږ ملزم یو، په هغې باندې موږ ملزم یو، هغې موږ پابند یو. اسلام ښځې ته د تعلیم حق ورکړی ده، خو په چاپیریال کې موږ د چاپیریال سره ستونزه لرو او د چاپیریال د اصلاح غوښتنه کوو او د چاپیریال د اصلاح ژمنه کوو. ښځې ته باید د تعلیم اجازه ورکړل شي، خو په داسې یوه چاپیریال کې چې د پوهنتون استاد د نمرو په بدل کې د هغې نه جنسي رشوت ونه غواړي، د امتحان د پرچې په بدل کې د هغې نه جنسي رشوت ونه غواړي. موږ د ښځو تعلیم ته ژمن یو، خو شرط به دا وي چې د پوهنتون لیلیې ته د استخباراتو د رئیس زوی ور وانه وړي، هلته په نجونو جنسي تیری ونه کوي. د پارلمان د وکیل زوی د نجونو د لیلیې ته ور وانه وړي، هلته په نجونو جنسي تیری ونه کوي چې بیا سرې سترګې ګرځي، څوک سپڼ هم نشي ور وهلی. موږ دې ټولو ته ژمن یو، خو موږ د چاپیریال خبره کوو. داسې چاپیریال باید رامنځته شي چې نجونې محفوظې وي، د موږ تاسې ښځې محفوظې وي، د موږ تاسې ښځې د خوند اخیستلو یوه وسیله ونه ګرځي، د موږ تاسې ښځې د موږ تاسې دا ناموس دا د عیش و عشرت ذریعه ونه ګرځي. او دوی خو نن سبا دغه ښځه د عیش و عشرت او د خوند اخیستلو یوه وسیله ګرځولې ده. هر وکیل، هر وزیر د ځان دپاره یوه سکرتره، یوه نه بلکې 3-4 د ځان دپاره مقررې کړي دي، 3-4 سکرترې د ځان دپاره مقررې کړي دي. په هر دفتر کې چې داسې دفتر نشته چې هلته یوه پیغله جینۍ ناسته نه ده. دا د څه شي دپاره د دې عزت او ناموس محفوظ ده په دې دفتر کې؟ څوک د دې تضمین ورکولی شي؟ دغه جنسي لیوان چې دی چې په هیوه شي صرفه ونه کوله، دا جنسي لیوان چې د سرتیري د وژل شوي سرتیري د کونډې نه جنسي رشوت غواړي، نو بیا په هغه دفتر کې چې د سره سره سپینه ناسته ده، پوډر هم لګولې دي، سرخي هم لګولې ده، نو بیا به هغې ته دی کله تم شي چې دی د سرتیري د وژل شوي سرتیري د کونډې نه هم نه درېږي، د هغې نه تم کېږي، نو دی به بیا هغه دفتر کې چې د سره ناسته د ځان هم جوړ کړی ده، سترګې هم تورې کړي دي، ځان یې سور سپین کړی ده، نو د هغې نه به کله دی ودرېږي، هغه به کله دی پرېږدي. نو موږ وایو چې باید دا د موږ تاسې ناموسونه، د موږ تاسې دا مېرمنې دا د خواهشاتو د خوند اخیستلو ذریعه نه وي. اسلام ښځې ته هویت ورکړی ده، اسلام ښځې ته تشخص ورکړی ده، اسلام ښځې ته مقام ورکړی ده، اسلام ښځه د خوند اخیستلو ذریعه نه ده ګرځولې، بلکې ښځه خپل یو هویت لري، خپل یو تشخص لري چې هغه یې باید وساتل شي، هغه یې باید محفوظ وي. ما ته نن یوه بله نادره به تاسو ته وکوم، اگر چې د موضوع نه م وتلې د مبین صاحب، ما ته نن یو
یو چا وویل په هغه په کاناډا کې اوسېږي. بیا مې هغې سره مجلس کولو، ما ورته وویل دا د کرونا په اړه مجلس کولو، نو ډېره عجیبه خبره یې راته وکوله. ما مخکې دا کیسه اورېدلې وه، خو نن مې بیا د ده نه داسې واورېده لکه دی د دې شیانو عیني شاهد و. دی ماته وویل وایي چې په اروپا امریکا کې نرسنګ رومونه دي. نرسنګ رومونه چې دي دا د سپین ږیرو د بوډاګانو دپاره وي، د چا چې نه وباسي دولت ته نرسنګ روم ته یې ورکړي. نرسنګ رومونه چې دي دا د هسپتالونو په څېر داسې کوټې دي که نه، کورونه دي، کوټې دي. هغه د دولت په چارج کې دي. دولت هغې ته لپاره بیا خلک موظف کړي وي، کوم څوک چې ډېر سپین ږیری وي. غږ مې صحیح ده مبین صاحب؟ غږ مې صحیح ده؟ اوس صحیح ده. غږ مې اوس صحیح ده؟ اوس صحیح ده. و د نرسنګ روم نه شروع کړه. اوس صحیح شو غږ مې؟ او غږ دې صحیح ده قاري صاحب. نرسنګ روم نه شروع کړه چې ډېره مهمه ده. مبین صاحب دا په کاناډا کې یو څوک دا هغې ما ته نن قصه کوله، ډېر اوږده قصه یې راته وکوله دا د نرسنګ روم په باره کې. ما د کرونا مجلس ورسره کولو دا خبره ما مخکې ما اورېدلې وه، خو دا نن مې چې واورېده دا دی د دې پېښې عیني شاهد و. ده ما ته وویل چې په امریکا او اروپا کې نرسنګ رومونه، دولت نرسنګ رومونه جوړ کړي دي. اواز مې صحیح ده؟ او بالکل صحیح ده. دوی نرسنګ رومونه جوړ کړي دي. نرسنګ رومونه چې دي دا د هسپتال په څېر ځایونه دي، هسپتالونو په څېر، خو هلته دوا موا نشته. دغه د چا چې مور و پلار د عمر د 80 او 100 کلونو د ای خواته واوړي، بیا دا خلک دوی د دولت نه، دولت خرڅ خوراک هم ورکوي، او دولت یو څوک چې څوک ډېر سپین ږیری بوډا وي هغې ته کس مقرر کړی وي، هغې خدمت هم کوي. بیا په د اروپا او امریکا کې چې څوک د نرسنګ روم ته د خپل مور و پلار پوښتنې ته په هفته کې یوه ورځ ورځي. आवाज قطع شو قاری صاحب. قاری صاحب د مونږ غږ درځي؟ قاری صاحب غږ مو درځي؟ دا د نرسنګ روم دا نوم هم دومره بد شی ده چې هغه د قاری صاحب سیګنال یې قطع کړي. دا نرسنګ روم زما سیګنال یې قطع کړي، رښتیا ده. مهرباني چټي نوم یې د رنګ دی ورک. نو مبین صاحب دا د کس راته ویل چې په کوم څوک چې د دویم په ورځ نه د یکشنبې په ورځ نرسنګ روم ته ورځي او دا د خپل مور و پلار پوښتنه کوي، په اروپا او امریکا کې دا ښه سړی بلل کېږي. مور و پلار خیلی کوره شړلې وي، هغه سره دوی په کور کې ژوند نه کوي، هغه په نرسنګ روم کې اوسېږي. بیا راته ویل چې زموږ افغانانو یو کار کړی ده، افغانانو بیا دا یو کار کړی ده چې خپل نرسنګ روم ته نه لیږي. هغوی بیا دوی دولت ته هغه وکوي درخواست جمع کړي، بیا یو کور ورکړي، وړوکی کور په هغې کې یوه یا دوه کوټې وي. بیا نو دا مور پلار په هماغه کور کې اوسېږي، خو خرچه د دولت نه ورکوي. د دولت ته عریضه کړې وي، دولت د مور پلار ته خرچه ورکوي، نور اوسېږي هغه په ځان ته کور کې. همدغه ته سوسیال وایي، همدې ته سوسیال وایي. ښه په دې تعریف زما سر نه خلاصېدو. نن هغه سړي راته وویل بس سر مې خلاص شو. نو په دې سوسیال زما اوسه پورې هم سر نه خلاصېدو. نو دوی هغه د مور پلار دپاره چې کوم کور غوښتی وي، دوی کوشش کوي چې مور پلار نرسنګ روم ته ونه لیږي. هغه کور کې د دولت له لورې دوی ته شی مقرر شوی وي، خرڅ و خوراک. هغه خرڅ و خوراک دی راباسي، هغه بیا ډېره کمه برخه په خپل مور پلار مصرفوي، نور دی په خپل ځان خوري، خپل ځان یې خوري. نو دغه خلک چې دي ګوره اروپا او امریکا کې، دا خلک موږ ته دلته ډېرې غټې خبرې کوي چې اروپا او امریکا کې داسې ژوند ده، داسې د بشر حقوق دي، داسې انساني حقوق دي. خو واقعیت دا دی چې هلته نرسنګ رومونه دوی په خپلو سپین ږیرو مور پلار ډک کړي دي. د مور پلار سره چې سپین ږیري شي دوی په کور کې ژوند نه کوي. او الحمدلله د موږ تاسې دروند کلتور اسلام، د اسلام عجیبه او درانده اخلاق هغه څه دي؟
موږ تاسو د خپل والدینو سره څه ډول ژوند کوو څه ډول گزاره کوو ورسره د موږ تاسو خزي د غوي سره څنګه ژوند کوي د موږ تاسو اولادونه هغه د کور سردار وي د موږ تاسو مور په کور کې مالک وي سردار وي